پخوانی ډیپلومات عزیز مارج را سره په بحث کې له مارج صاحب ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړی دی. مارج صاحب اسرائیلو یو ځل بیا خپل بریدونو ته دوام ورکړی، تازه برید یې کړی او 15 خبریالانو په شمول ځینو اسرائیلي وګړو ته پکې مرګ ژوبله اړولې ده. فکر کوئ دغه بشري حقوق نن ورځ چیرته دي چې د ملکي کسانو د خبریال د هیڅ چا په وړاندې باندې اسرائیلو صرفه ونه کړه او بالاخره هره ورځ مرګ ژوبلې ته هم خپله ادامه ورکوي؟ مننه. د سلام په وړاندې کولو سره په لومړي پړاو کې به دغه د بشري حقوقو د اعلامیه د 1940 کال د منشور پکې به لنډ ووایم. دا زبرځواک هېوادونو جوړ کړي د خپل مقاصد دپاره. کله چې خپله ګټې بیا نو پکې نورې برنامې جوړوي. اوس مثلا دغه مسله راجع کوي د 1940 کال جرایم جنګي مسله ته، هغه به په دې اړه بیا بیرته بیا راځي په هغه کې یو بعضې مقررات دي چې په جنګ کې بعضې شیان په امن یا مسؤول نه دي، خصوصا پروتوکول د 1970 کال بیا ته وایي دلته جګړه ده، طرفین دي. بیا ځینې وخت کې د ملکي حدوداتو پاکلمندین بعضې هلته ضماین لري. بیا بالاخره لنډه دا چې یو غرایم یو څه تاوان ورکول کېږي، مګر دلته بیا په دې باندې راڅنجوي. او دلته اوس ملي حالت کې مخکې هم دې مورد باندې بحث وسنګېده د جنګي شرایط دي. خبره اصلي دا ده چې جګړه په دوام لري. ما مخکې هم ویلي وم قراین حالات نه داسې ښکارېږي دا جګړه دوامداره ده تر هغه چې د لواتان د څا د ګاز هغه چې په 1900 بخښنه غواړم 2009 کال کې منځته راغله او هلته تثبیت و چې 450 میلیارده کیلومتره مکعب ګاز تولیدېږي. او تر هغه چې دغه مسله حل نه شي چې ناصري 1 ناصري 2 ته اجازه ورکړي او همچنان له قطر و عراق نه سوریې نه به دلته به همدې ساعته دا د حفا اوبو ته یا د اسرائیلو تامار سیند ته لورې ونه اما کله چې ناست تر سره شي اولینه خبره د هیوادونو د بشري حقوقو رامنځته کېږي، وایي چې بشري حقوقو سازمان هغه اعلامیه چې ده په هغې باندې بحث شوی دی، هیوادونو امضا کړې. اما دغه اعلامیه د اسرائیلو په وړاندې ولې چوپ ده؟ دغه هیوادونه ولې د اسرائیلو په وړاندې ولې چوپ دي؟ نه شي ورته ویلی چې بشري حقوق چا نقض کړي؟ اسرائیل ولې هره ورځ بشري حقوق په غزه کې نقض کوي؟ ګوره که په یوې ساه ووایي دا ظاهرا جوړ شوي د خپلو مقاصدو لپاره دا هم صحیح ده، اما د بشر حقوق دې ته خپل بشر ښکارېږي. که یو امریکایي ته یو غربي ته څوک څه ووایي دا نقص د بشر حقوق ده. د نور هیوادونو ولې د نور هیوادونو خوله ولې پرې چوپه ده؟ د امریکا ته تنها خپل وګړي بشر ښکاري نور نه کېږي، اسرائیلو ته خپل وګړي بشر ښکاري، نور باندې څه ظلم و زیاتی کوي، هېڅ مسئله نشته. دلته د نور هیوادونه ولې چوپ خوله پاتې دي؟ ولې نه پوښتې له اسرائیلو څخه ستا به وګړي بشري حقوق لري اما د نورو هیوادونو کې چې ته هر څه کوې هلته بشري حقوق نشته؟ دلته په حکومتونو باندې اړه لري. دا زبرځواک هېوادونه دا حکومتونه خپل ملت ته ژمن دي، مګر متاسفانه د درېیمې نړۍ اکثره دولتونه لاسپوڅي دي، په شمول د خپله دوه سعودي هېوادونه. هلته که په ټوله کې ووایو دا هم غلطه خبر نه ده چې 50 اسلامي هېوادونه هم دغسې لاسپوڅي لري. اوس ګورئ د اسرائیل د بخښنه د سوریې جګړه بیا پیل کېږي و د روسیې له خوا نه د بشر اسد پلویانو ته وسلې ورکړل شولې. دا لړۍ له دوشنبې را دې خواته را روانه چې نن چهارشنبې ده، پنجشنبې ده، دا څو ورځې لاړې. هلته اردوغان لاړه په کرپان سیمو ته او کردانو ته لاړه، خپله دا د شمال د ترکیې کردانو سره هغه یې تجهیز کړه، منظم یې کړه چې هغه هم ولیږي د سوریې جګړې ته. هلته اخطارونه هم ورکړل. یعنې جګړه دوام لري. جګړه کیدای شي بالاخره تر مصر پورې هم ورسېږي. جګړه دوام لري. اوس فعلا سوریه او لبنان او دوی کې یو څه خاموشي راغله، کامیابي راغله. د ایران پښې لرې کړې. 2 ورځې مخکې په حوثیانو باندې په یمن کې شدیده جګړه وه، هغه سیمه هم نارامه ده. په ټوله کې دغه حوزه کې زور د زوات 2 زبرځواکو هېوادو ده. دې خوا ته موږ شدت د جګړې د اوکراین ته هم ګورو. زور ازمایښت په دې ده چې امتیاز څو ډېر ترې راکړي. دوی په دې باندې پوهېږي چې انجام د دې جګړو کامیابي د یوه خوا نه ده، تر هغه ته تفاهم ونسي. صرف یوازې زور ازمایښت ده، تر هغه چې امتیازات زیات پکې واخلي د میز شاته. متاسفانه بېګناه خلک مسلمانان دا په دې کې تلفات ورکوي، وژل کېږي. دا تلفات دا وزن تقریبا دا لړۍ له 2.5 کاله دې خواته شدیدا روانه ده چې دوی ملتونه
چې لاسپوڅي حکومتونه لري قرباني دي زبرځواک هېوادو سوي او کېږي او دا ښکلا ده چې خپلې ګټې پورته کوي. متاسفانه دا مشکلات شته. موږ هم ناارام منکنه یو او د ګورو پاکستان بریدونه کوي. ایران هم خپل تدابیر نیسي ورځ تر بلې پورې هغه خپل تدابیر په دې نه ځکه دغه پښې نیابتي جګړې راټولېږي له دې هېرېږي چې بالاخره موږ پرون د یو مذهبي مشر پاکستان خبرې د ایران په هکله واورېدلې وایي چې هلته یو افراطي ډله احیا کېدونکې ده چې د ایران کورنۍ اندر خراب کړي. هغه نګراني له سیمې نه وه. پاکستان چې په افغانستان بریدونه هم کوي نړیوالو ته ثابتوي چې زه له طالبانو سره اړیکې نه لرم. تاسې راسئ چې هر څه پروژه غواړئ پروګرام غواړئ زه یې پلي کوم. او له بلې خوا بیا رالېږي دوستي خبرې کوي یعنې معنا یې دا له خوا بیا فشار واردوي. چین هم نګران ده تایوان ته 2 میلیارده ډالر ورکړه تجهیزات ورکړه هغه هم اعلان وکړ چې دلته امریکا له اور سره لوبېږي. نو پنان په ټوله کې د چین روسیې د امریکا او د غرب لوبې دي. دلته که څوک هوښیار دي په دې لوبو کې کېدای شي ګټه پورته کړي او که یې هوښیارتوب نه وي والوټه کول څه اسرائیل وروستۍ خبره دا یې غواړي چې خپله امپراتوري لږ لویه کړي اوږده یې کړي. دا یې په دې لټه کې ده. د ترکیې پوځیان مشران هم په دې لټه کې دي. بنان احتیاط پکار ده. ډېره مننه مارچ صاحب چې وخت مراکړی دی.